پاکستان کې بندیانو ښځو باندې هره شپه جنسي تېری کیږي. نن مو درته په پاکستان کې د یوې بندي ښځې قصه راوړې. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هغه په خپلو خبرو کې وایي چې د شپې موږ بیول کیږو او راته ویل کیږي چې د پولیسو مشر ملک مبشر خوشحاله کړئ. زما سره نورې هم ډېرې نجونې شته دي چې هغه هم بیول کیږي او بیا د شپې هلته یو له بل سره بدلول کیږي هم او راته وایي چې موږ سره غیر اخلاقي کار وکړئ. دغه ښځه په ویډیو کې مخکې وایي چې په دې کې د پولیسو ډېر افسران شامل دي. د پولیسو مشر ته هم معلومات شته دي خو دا ټول یو ځای دي. هغه وایي کومه ښځه چې امیدواره شي نو ماشوم ترې غورځوي. دغه ښځه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څخه غوښتنه کوي چې هغه دې په زندانونو کې د ښځینه بندیانو حالت نه ځان خبر کړي او د دوی سره د روانو کارونو مخه دې ونیسي.